مننه وقاسه او لږ افسوس په دې خبره وکم چې بېدروال صاحب خپل غزل احتجاجاً په نیمه کې پاتې کو او د دې ځای نه لاړ نو ما ته خو انتهایی د زړه نه افسوس دی او د هغه احتجاج چې د چا نه دی نو هغې دا خبره محسوس کړي چې د مشاعرې په دوران کې کم از کم تاسو شاعران خو خبرې مه کوئ دا کلامونه د ملګرو په غور سره واورئ یو دوه شعرونه د غزل نه مخکې کې اجازه دي د صدر صاحب په اجازت باندې په ما مینه ده که نه سر په دې نه خوږو په ما مینه ده که نه سر په دې نه خوږو هغه چې تله رقیبه ما نه یې ګلاب وړی دی په ما مینه ده که نه سر په دې نه خوږو هغه چې تله رقیبه ما نه یې ګلاب وړی دی او ویلې کور مې د زړګي ودان دی اوسه پکې خو دا خبره ته مخکې کوم چې زموږ کور سیلاب وړلی ښه د هغې خبره کوم ویلې کور مې د زړګي ودان دی اوسه پکې خلق دروغ وایي چې ستاسو کور سیلاب وړی دی مننه یو غزل دی زما چې اسلم سالک ویلی دی خو هغه ما په مشاعرو کې چېرته نه دی ویلی یو مشاعره وه چې په هغې کې مې ویلی او بیا دغه اسلم سالک په آواز باندې غږېږي غواړم چې هغه ستاسو سره د خپل آواز نه شریک کړم زه درنه نه اخلم بدل ګریوان به وګنډمه زه درنه نه اخلم بدل ګریوان به وګنډمه لاس به دې ښکل کړم او خپل ګریوان به وګنډمه زه درنه نه اخلم بدل ګریوان به وګنډمه لاس به دې ښکل کړم او خپل ګریوان به وګنډمه او زیان درنه هم د خپل شلیدلي ګریوان نه اخلمه زیان درنه هم د خپل شلیدلي ګریوان نه اخلمه غریب یم وبه کړم سچل به وکړمه ګریوان به وګنډمه غریب یم وبه کړم سچل دا خبره زما لاسونه که وزګار شو د دې خپل ګریوان نه زما لاسونه که وزګار شو د دې خپل ګریوان نه دا مې یقین دی چې د بل ګریوان به وګنډمه زما لاسونه که وزګار شو د دې خپل ګریوانه دا مې یقین دی چې د بل ګریوان به وګنډمه او ما ته زما د وسایلو ستر او تار پاتې کا ما ته زما د وسایلو ستر او تار پاتې کا د پښتونخوا او د کابل ګریوان به وګنډمه ما ته زما مننه جي ما ته زما د وسایلو ستر او تار پاتې کا د پښتونخوا او د کابل ګریوان به وګنډمه او کدی د لاس نه اوچت کړی کاڼې وغورځوو کدی د لاس نه اوچت کړی کاڼې وغورځوو ځان ته به نه وایم پاگل او ګریوان به وګنډمه او دا دوه کارونه ما ته ګران زما په دین کې نه دي دا دوه کارونه ما ته ګران زما په دین کې نه دي تا به معاف کړم مکمل او ګریوان به وګنډمه مننه جي دا دوه کارونه ما ته ګران زما په دین کې نه دي تا به معاف کړم مکمل ګریوان به وګنډمه او دی منتشر لیونی سری ګریوانونه ګرځي دی منتشر لیونی سری ګریوانونه ګرځي کشورا ټول ورله بیل ګریوان به وګنډمه او د مقطع شعر دی چې امن راولم د مینې په نغمو خادمه شاکر صاحب چې امن راولم د مینې په نغمو خادمه سر نه بلاندې کړم سنگل مهرباني وای سم لکه د وینې یاره تن کې مې خور شوی
اوس مې زندګۍ نه د وتو خبرې مه کوه.